کابل ښار کې یو شمېر سیاحتي شرکتونه وایي د پخوا په پرتله یې په کارونو کې ښه والی راغلی. په هېواد کې د ډاډمن امنیت کې ټینګښت سره ډېری بهرني سیلانیان افغانستان ته راځي او له لرغونو سیمو او طبیعي منظرو لیدنه کوي. همدارنګه هغه افغانان چې بهرنیو هېوادونو ته ځي ډېری له قانوني لارو سفر کوي چې له همدې امله د سیاحتي شرکتونو کارونه ورسره ښه شوي. فعلا شرایط کاربار زمینه بسیار خوب فراهم است، به خاطر که ما یعنی جواز ما را فعلا ما دمی شرایط دمی وقت گرفتیم دیگه. قدر فعلا میتونیم، امکانات کاربار است، امکانات فراهم است که کاربار کنیم. خدمات جمله داریم، ویزای بشردوستانه داریم، ویزه ایران، ویزه پاکستان، ویزه چین، اینا را منقولش داریم. شرکت ما جدیدا قبلا خدمات آنلاین داشتیم به اسم احمد اسران سنگر که تقریبا 6 ماه قبل در او اقشاب ما فعالیت داشتیم و فعلا در تاریخ 22 جدی سال 1403 شرکت سیاحتی و تکت فروشی احمد اسران سنگر جریان تأسیس شده است و امروز ما شاهد از هستیم که با بار اول و بار حوالین که ما افتتاحیه شرکت خاص داشته باشیم و قبلا هم ذکر کردیم که در بخش‌های تکت و ویزا و خدماتی که مردم ما شما تذکره و پاسپورت می باشه و سایر بخش‌های خدمات ما در سش کار میکنیم. کسانی که از خارج از کشور میاد شرکت ما در خدمتشان می باشه و میتونه که آزادانه راحتانه با ترجمانای خوب ما و ترانسپورت عالی ما میتونه که سفرهای خود داشته باشه. ما در بخش ویزا و اقامه عمان کار کردیم، برای شرکت ها امروز شرکت هم کار بودیم و همچنان فعلا بخش ویزه ترکیه را فامیلی اجرا میکنیم. د سیاحتي شرکتونو مسؤلین له ځوانانو غوښتنه کوي چې هیڅکله دې په قاچاقي لارو بهرنیو هېوادونو ته سفر نه کوي. دوی کولی شي په کم لګښت سره ویزې او قانوني اسناد ترلاسه کړي او په مسئوله توګه د بهرنیو هېوادونو ته سفر وکړي. باید جوانای ما کسایی که میخواین برن به خارج از کشور نکنن جانکای نازنین خود تلف نکنن، بیاین از طریق قانونیش خیره با کمک مصارف میآید ولی برن نمیگم که نرن. کسایی که میرن به خارج گرچه که حال شکر کشور عزیز خودمون امن است، چیز گپ نیست، کار و بار است دیگه است، ولی باید هم که میخواین برن خارج بیاین لطف کنن از طریق قانونیش برن. یادونه وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په هېواد کې د لویو او کوچنیو کاروبارونو او پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې. ډېری ځوانان له بهرمېشتو پانګوالو هېوادوالو غوښتنه کوي چې خپلې پانګې افغانستان ته راوړي او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي.